ایا ته پوهېږې ځینې خلک به هیڅکله له تا خوشحاله نشي که څه هم ته څومره ښه کار وکړې. الله تعالی د سورة البقره په 120 آیات کې د دې لوی حقیقت بیان کړی. یهود او نصارا به هیڅکله له تا راضي نشي تر څو چې ته د هغوی لار خپله نه کړې. ووایه بېشکه د الله هدایت همهغه رښتینی هدایت دی او که ته د هغه علم نه وروسته چې تا ته راغلی د هغوی خواهشونه ومنې نو بیا به تا ته د الله له طرفه نه کوم دوست وي او نه کوم مددګار. په دې آیات کې الله تعالی خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ځینې خلک یوازې هغه وخت خوشحاله کیږي چې مسلمانان د هغوی دین فکر او لاره خپله کړي. خو مسلمان باید د خلکو د خوشحالولو لپاره خپل حق او دین پرې نه ږدي. اصلي کامیابي د الله په هدایت کې ده نه د خلکو په خوښۍ کې. که انسان د حق د پوهېدو وروسته د خلکو د خواهشاتو پیروي وکړي نو ځان د الله له مرستې محروموي. دا آیات مسلمان ته د ایمان د مضبوطۍ او د حق د پیروي او د الله پر هدایت د ثابت پاتې کېدو درس ورکوي.